بسم الله الرحمن الرحیم. د سکون تمځای د یوټیوب چینل درنو مینوالو ستړي مشئ په خیر راغلی. نن راسره دوه داسې ګلالي ماشومان چې په سترګو ړانده خو په زړه باندې ویښ دي. داسې کسان دي راسره چې په 10 کلونو کې دوی د قرآن کریم حافظان شوي دي. څنګ طرف ته چپ طرف ته مې راسره ناست حمزه جان او ښي طرف ته راسره مجید جان ده. مجید جان سلام، ماندنه باشین. تشکر، سلامت باشین استاد محترم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت دوستان ما تقدیم میکنیم. امید داریم که جور و صحتمند باشند و لباس عافیت برتن داشته باشند. بسیار زیاد تشکر. حمزه جان سلام و خسته نباشید. سلامت باشین، زنده باشین. استاد محترم و بزرگوار، دوستان عزیز سلام میبرد از طریق چینل یوتیوب قبول کنین. امیدوار هستم که خوب صحتمند باشین و یک روز خوب و خوش را واسه. بسیار زیاد تشکر. درنو لیدونکو دا څلور چارګانګیان چې ورته وایي جوړه پیدا سوي دي. ماشاءالله یوه یې خورکۍ، درې ورونه او ټول د قرآن کریم حافظان په دې کم عمر کې خو په سترګو باندې ړانده دي. لا یې د فاني دنیا نه ده کتلې خو زړونه یې داسې ویښ دي، داسې تازه دي او داسې خوندور تلاوتونه چې د انسان زړه لړزوي. دا یې هم در باندې اورم. دغه هم ترې پوښتنه کومه چې زه ورته به یو صورت آیت وایم، دوی به حتما د دمې خواته راسه وایي. دومره یې قرآن کریم ټایټ حفظ کړی ده. خو راځم په لومړي سر کې له مجید جان نه د قرآن کریم یو لنډ خوندور په زړه پورې د ده په خواږه غږ کې او داسې ښکلی په زړه پورې تلاوت اورو. مجید جان مهرباني. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والله الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. فذكر بالقرآن من يخاف وحده. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار عزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ماشاءالله، سبحان الله. څه عجیبه انداز، څه عجیبه خوندور غږ. بس خوشبخته دي هغه خلک چې دغسې اولادونه خدای پاک ورکړي دي. حمزه جان مهرباني وکړه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
ماشاءالله ماشاءالله داسې په زړه پورې داسې خوندوره ده چې د انسان زړونه زنګوي. حمزه جان بله یو پوښتنه درنه وکړم، په دې حافظانو کې څوک ډېر زیات خوښېږي او څومره وخت کې د قرآن کریم ټول حفظ کړي؟ قاری صاحب استاد مرحوم برکت الله سالم زما هم خوښېږي او قاری صاحب سالم حدیثزاده، قاری صاحب جواد فروغي او قاری صاحب عثمان مشال الهدات او قاری صاحب عبدالمتین فیضی، قاری صاحب محمد الفقیر، دا قاری صاحب احمد خضر، عبدالرحمن مسعد، عبدالرحمن الاوسی، شریف مصطفی و دیگه شم بلاله دربانی همه دا ټول خوښېږي. ماشاءالله ماشاءالله د هغه ټولو حافظانو نومونه یې ټول زده کړي دي، یاد کړي دي چې ده خوښېږي. د معصومه څېره چې وګورې سترګو څخه نابینا او داسې تلاوت د قرآن کریم 10 سپارې یادول دا حقیقت چې وړه خبره نه ده، ډېره غټه او ستره خبره ده. مجید جان د تا څوک ډېر زیات خوښېږي؟ څوک د چا تلاوتونه همیشه اورې؟ استاد مرحوم برکت الله سلیم، سالم حدیثزاده، یوسف کالو، جواد فروغی، عثمان مشال الهداد، عبدالکبیر ایدری، عبدالرحمن مسعد، عبدالرحمن الاوسی، عبدالرحمن الاوسی زیاد خوښېږي. برکت الله سلیم خوښېږي. استاد مرحوم عبدالباسط عبدالصمد خوښېږي. عبدالرحمن مسعد هم خوښېږي. ټول قاریان. ادریس الهاشمي خوښېږي. ټول قاریان. ماشاءالله داسې ده چې چا له چا سره مینه یې، چا له چا زړه ورسره لګېږي که نه، بس هماغه خلک د هماغه خوښېږي. خپله حافظ ته هغه حافظان یې خوښېږي چې ماشاءالله چې همیش په نړۍ کې یو ځلېدلي ستوري دي چې د قرآن کریم له لارې ډېرې خلکو ته خدمت کړې ده. حمزه جان دغه راته ووایه د زړه ارمان به دې څه وي؟ ارمان ما بخیر است که بخیر دایندم باز میخوام که یک روز بخیر یک معلم شوم، استاد شوم، دکتر شوم، انجینیر شوم و در کل کارها بخیر زیاد مشتری دارم. انشاءالله ځکه دا به ډېر کامیابه خلک یې، حتما به خپل ځای ته رسېږي. په دومره عمر کې د خدای پاک داسې یو غټ احسان او داسې یو کارګردګي، زه په دې مطمئنه یم چې حمزه جان به یو ورځ تاسو وګورئ چې په لوړو لوړو چوکیګانو کې به کار کوي او خپل ارمانونو ته به رسېږي. مجید جان د تا د زړه ارمان څه وي؟ آرمان من است که در آینده یک معلم شوم، همگی را درس بدم، استاد شوم و همگی کوشش کنن درس بخونن، همگی را درس میتونم که زیاد موش پیدا. حتما انشاءالله رحمان بس دغه ارمان ته دې هم په خیر سره ورسېږي. کور مو ودان بسیار زیاد تشکر که آمدین همراه ما مصاحبه انجام دادید. سلامت باشین. سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر حمزه جان. سلامت باشین. درنو لیدونکو تاسو نه هم مننه انشاءالله رحمان د حمزه جان همدارنګه د مجید جان نورې ښکلې په زړه پورې د دوی تلاوتونه، د دوی ښکلې ترانې نعتونه هم ویلي دي، هغه هم درته نه ښومه. همیش له موږ سره سکون تمځای سره پاتې شئ، سبسکرایب یې کړئ او له نورو مینوالو سره یې هم شریک کړئ.